وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت الله علی الکاذبین. قدرمندو کتونکو یو وار بیا په پښتونخوا ټي وي پروګرام سپینو خبرو کې ستاسو کوربه امجد خان مومن حاضر دی. قدرمندو کتونکو زمونږه په ګرده نړۍ کې چې کومه عالمي وبا راغلې ده نو زیاتره خلک د هغې نه متاثره شوي دي. زیاتره خلک چې کوم دي په کورونو کې د لاک ډاون له وجې پراته دي. د هغوی ته د خوراک څاک او د هغوی ته نور ضرورت پوره کولو لپاره زمونږ په مردان کې داسې تنظیمونه شته سماجي چې هغوی خپلې هلې ځلې مخ په وړاندې بوتلي دي د هغوی د خدمتو حوالې سره. هم په دغه سلسله کې ننني پروګرام کې زموږ سره موجود دی زموږ جذبه ویلفیر سوسایټي چیرمن محمد پرویز صاحب دا وخت زموږ سره موجود دی. د هغې نه علاوه د هغوی سره په څنګ کې ناست ډسټرکټ افیسر سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دی عبدالرشید صاحب موجود دی. د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. د هغوی سره په څنګ کې ناسته د ډسټرکټ کوارډینیشن کونسل چې کومه صدره ده نو هغه موږ سره نصرت آرا بیبي هم موجوده ده. د هغوی سره به هم موږ خبرې اترې کوو او ټول نه په آخر کې زموږ سره محمد عارف صاحبان ډیولپمنټ ارګنایزیشن چې کوم مشر دی هغه موږ سره موجود دی. د هغوی سره به موږ په دغه سلسله کې خبرې اترې کوو. پروګرام مخ په وړاندې بوځو ورځو د زموږ جذبه ویلفیر سوسایټي چیرمن محمد پرویز سره خبرې اترې کوو. چیرمن صاحب چې کومه وبا تېره شوه اول خو ستاسو ټولو ډېره مننه موږ قیمتي وخت راکړو. کومه وبا تېره شوله نو په دې کې چې کوم د غیر سرکاري تنظیمونه دي نو دوی خپلې څه هلې ځلې وکړه دي. زیاتره خلک وایي چې د دوی کارکردګي د تصویر پورې محدود وي او بس بیا خبره ختمه شي. نو آیا تاسو څه وکړل دغې حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امجد خان صاحب ستاسو ډېره مننه موږ هم پروګرام کې مقرره کړه. سماجي تنظیمونو حوالې سره تاسو وایي تصویر پورې محدود دي هر څه وایي خو سماجي تنظیمونه که موږ وګورو په ډسټرکټ لیول باندې نو د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم سر رجسټرډ څونه تنظیمونه وي هغې ته موږ سی بي اوز وایو. یعنې دا هغه تنظیمونه وي چې په خپل اپنی مدد آپ کے تحت لګیا وي او په خپل معاشره کې خپل کمیونټي کې لګیا وي خپل ورک کوي او څه ناڅه ښېګړه چې ده نو د خپلو خلکو ته رسوي. صحیح. په د عالمي وبا چې کوم راغلی کرونا حوالې سره چونکې لومبی مریض په دغه کې پیدا شو په منګا کې. صحیح. نو په چې څنګه منګا ما مخکې هم مرض کړو چې څنګه منګا لاک ډاون شول داسې ورسره خلک رو مردان غونډ لاک ډاون سایټ ته لاړو. یعنې خلکو روزګارونه بند شو د خلکو دیاړیانې بندې شوې د خلکو مزدوریانې بندې شولې. نو هغه مواشي طور خلک کیک شو. صحیح. او بیا پکې چې دی نو د خوراک څښاک تنګستیا راغله. صحیح. نو د درې سیزونه دې وخت کې پېښ شو چې یو خو دې خلکو ته چې کوم غریبانان دي اړیمار خلک دی یا متاثره خلک دی هغوی ته خوراک رسول دي. صحیح. دویمه دا خبره ده چې د دې وبا نه د حفاظت دپاره چې د دوی کوم سیزونه دي کو هغه ماسک دی کو هغه داسې د لاس وینځلو د ځان د صفایۍ دپاره صابونونه دي احتیاطي تدابیر چې څونه احتیاطي هایجین دپاره کوم سیزونه د هغوی پکار وو نو په ایمرجنسي بیس باندې دا سیزونه دوی ته رسول پکار وو. صحیح. سماجي تنظیمونه چې څومره وو هغوی دا وکړو چې د کمو وسایلو باوجود په خپل اپنی مدد آپ کې تحت د خپل جیبه صحیح دوی هغه خلکو ته چې څونه وس کېدی شو نو راشن یې ورسو. صحیح. او دې سماجي تنظیمونو سره د اپنی مدد آپ تاسو وینئ دوی سره څه فنډ پروت دي یا د ډیزاسټر دپاره یا داسې ایمرجنسي په بنیاد باندې یا دوی په سټارټ کې دوی په څه طریقه باندې کار کوي؟ جی بالکل داسې وي چې سماجي تنظیمونو ترتیب دا وي چې عموما څونه د دې ممبرز وي نو هغه دا وړې وړې چندې کوي هغه دوی جمع کوي د خپل دغه سره او بنیادي ضرورت چې څونه دي کو هغه د دفتر کری وي کو هغه داسې د بیلونو وغیره وي یا نور داسې واړه واړه اکټیویټیز وي نو د هغې لپاره دوی څه ناڅه هغه سیونګز کړي وي. نو هم هغه سیونګز لکه پروجیکټ خو نشته دی د یو تنظیم سره تاسو وګورئ د غټو تنظیمونو علاوه واړه تنظیمونه چې کوم سی بي اوز دي د هغوی سره پروجیکټ نشته. صحیح. نو دوی هم هغه خپل واړه واړه چندې چې کومې دي هغې را جمع کړي نو هغه چندو کې چې دوی سره څونه فنډ و نو هغه فنډ استعمال کو او دغه خپل وروڼو بایګانو ته چې دی نو هغې ته د خوراک څښاک څیزونه او ورسره چې دی نو حفاظتي چې کوم څیزونه وو هغه ماسک دی سینیټایزر دی کو صابونونه یا نور داسې څیزونه هغې هغوی ته ورسول. صحیح. نو زمونږ تنظیم زمونږ جذبه ویلفیر سوسایټي تنظیم چې مونږ واخلو نو هغه په مردان کې د منګا نه سټارټ مونږ هم واخیستو. هغه وخت کې چونکې زمونږ په منګا کې خپل یو ذیلي تنظیم هم شته دی زمونږ یو کابینه ده په هغې کې زمونږ ممبران دي. صحیح. بل مونږ سره یتیمانان ماشومان او د هغوی فیملیز دي. صحیح. نو چونکې زمونږ اداره د یتیمانانو ماشومانو په کونډو رونډو د دې په بنیادي ضروریاتو د هغوی په حقوقو باندې کار کوي. صحیح. نو زمونږ سره چې څومره رجسټر ماشومان نو په هغې کې تقریبا 20% چې نه په منګا کې دي. صحیح. نو زمونږ ته هم یو چیلنج پېښ شو چې دغه خلکو ته راشن رسول او دا حفاظتي څیزونه رسول نو زمونږ ټوټلي
په ډسټریکټ مردان کې د منګا سره چې دی نو زموږ ادارې دا وخت چې دی نو 80 راشن خاندانونو ته راشن پیکیجز ورکړو. دې نه علاوه زموږ ادارې د زموږ د مردان د سیمې یو ښه جرنالیست دی رحیم الله یوسفزی صاحب، د هغوی په تعاون سره 10,000 ماسک، 4,000 صابونونه او 4,000 سینیټایزر چې دي نو هغه د خپل کمیونټي ته چې دي نو هغه تقسیم کړه. او لګیا یو اوس هم موږ لګیا یو چې څونه وس کېږي مختلف خلکو سره زموږ کانټیکس کې شتمن خلک شته داسې چې هغه تعاون کوي. نو چې څومره موږ ته تعاون نور راځي نو نور خلک چې داسې کوم موږ ته مخې له راځي نو خلکو ته صحیح. تاسو خبرې به جاري زو محمد عارف صاحب خواله. عارف صاحب ستاسو چې کوم تنظیم دی نو آیا تاسو ته مشکلات څومره راغلل؟ تاسو چا سپورټ کړی؟ تاسو سره چا مرسته امداد په دغه کې وکړه کنه؟ دغه حواله سره تاسو وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو ډېر شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ سیول سوسایټي ملګري دا غونډه کړو. زموږ هغه ویب چې کوم دا خپل عوامو ته ورسو. امجد خان خبر راځي چې دی وخت کې تاسو ګورئ نو نفس نفس چیزا صحیح هر څومره باندې خپل hebat خپل لغري صحیح. نو په دا وخت کې او په داسې وخت کې زموږ سیول سوسایټي دا وړه تنظیمونه چې کوم دي دا یو ډېر اهم رول ادا کوي او مخکې کوي او سم کوي. که تاسو ګورئ نو زموږ په دې دوران کې چې د ګورنمنټ ته کله پای یو سخت راغلی دی هغې ته ضرورت راغلی نو سوشل ویلفیر په تھرو باندې چې کوم ارګنایزیشن رجسټرډ دي او کوم ایکټ ارګنایزیشن دي هغه راشي او هغه د ګورنمنټ سره یو ماډل سپورټ یو دغه ورکړي. صحیح. دی وخت کې د څنګه چې زموږ پرویز ورور به وي چې زموږ د هر ارګنایزیشن د خپل وس مطابق خپل خدمات سره انجام کړي دي. صحیح. زه دی وخت کې د ښه انداز کې د سوشل ویلفیر تعریف کوم چې هغې ته څه پیکیج راکړه موږ دغه ته ورکړل. ورسره بیا موږ سره زموږ یو ډونر ارګنایزیشن دی د پېښور شرکتګاه هغې موږ فیسیلیټیټ کړو. په مردان کې یو درسرو ارګنایزیشن هغې کې موږ دا پیکیج راکړو. یعنی سوشل ویلفیر چې کوم دي تاسو سره څه ناسم مرسته کړې؟ هغې ته چې ملاو شو. صحیح. لکه هغې څه خپل څه او څه ملاو شو نو هغې بیا زموږ ایکټ ارګنایزیشن چې کوم هغې کال کړه هغې ته خپل دغه ورکړي چې دا تاسو یو دغه او باقاعده د هغې بیا موږ ثبوت او دغه ورکړي چې دا نوم دی د کاندي کارت دی موبایل نمبر دی که بل فرق هغې ویریفیکیشن کوي هغه دغه وکړه. دغه سره بیا زموږ ارګنایزیشن از ا هول ارګنایزیشن ورکړي په چوکونو کې اوس بل دی د کرونا په حواله سره چې کوم حفاظتي دغه پمفلیټ وي کوم دغه عام خلکو اویرنس کمپاین هم کړو دغه کو کم سے کم خلک دا یو سیریس واخلي او دغه غب ته جوړ نه کی څنګه چې یورپین کنټری یا د اسانه ملکونه دي هغه غب واخلي نه غوډه کنټرول کولی نشي. زه الحمدلله دا الله ډېر شکر ادا کوم چې زموږ د سیول سوسایټي د ګورنمنټ د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په مدد سره هغه شی ډېر زیات هغه پیلاو نه شو. صحیح. مشکلات ته راځم. مشکلات دا چې دي چې که تاسو وګورئ نو ګورنمنټ افسوس سره به دا خبره وکړم که زموږ یو خاص یو څو ادارو ته نږدې دی. که زموږ ډسټرکټ ګورنمنټ دی او که زموږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی او که زموږ ډسټرکټ پولیس دی. هغه تاسو ته هم پته لګي هلته کې هایجین کټس هم تقسیموي او هلته کې دغه هم دي او هلته پریس کانفرنس هم کېږي او هلته هم کېږي. که کمیټې جوړېږي او دا دغه چې کومې کمیټې جوړې دي په دې کې زموږ یو سوشل ورکر نشته. ښه جي. دا کوم چې راشن تقسیمول والو دا ګورنمنټ چې کوم اعلان وکړي یو پکې ټیچر او یو پکې سابق او یو پکې دا وکړه. صحیح. هغه ټول پکې اګنور کړو. یعنی په هر یونین کونسل کې دغه شته غالبا چې یو سماجي تنظیم خامخا ګوره کې یوازې سماجي تنظیم نه خبر نه کوم. صحیح. په هر یونین کونسل کې سماجي تنظیم شته. په هر یونین کونسل کې بهترین ټیچر شته. صحیح. په هر یونین کونسل کې بهترین د تاجر نماینده شته. صحیح. ځکه دا نه یم چې دا دی کې یو ښه معزز خلک هم شته لوکل ګورنمنټ هم شته. هغې ته خدمات هغه کې وګورئ دې وخت کې چې دا پولیو کمپین کېږي دا ډور ټو ډور څوک کوي دا زموږ یو لیډي هیلث ورکره کوي. ښه جي. هغې ته پته ده چې د عارف کور چې ستا نه د هغې کور څه پوزیشن دی او د ستاسو د کور څه پوزیشن دی د سر کور او د اپا د کور څه پوزیشن دی. نو که بالفرض که هغه هم دې کمیټې کې راغلی وي زما خیال چې شفافیت به 100% شور شي. صحیح ده. او د ګورنمنټ د طرف نه بس خبره وي بنای لیست راغی او پای کې سوشل ورکر هم اګنور شو. صحیح. پای کې سماجي اثر الچیم اګنور شو ټیچر سره اګنور شو تاجر هم اګنور شو. هغه څه دغه شو چې منیا پټه وشوه. صحیح. همدغه خبره جاری ساتو. راځو زموږ د ډسټریکټ کوارډینیشن جی کریکشن کوم. ښه جي. چې لکه د ګورنمنټ طرف نه داسې نوټیفیکیشن نه دی شوی. ښه جي. چې دا کمیټي به یو فردر ډسټریبیوشن کوي. ښه جي. دا کمیټې چا جوړوي سر جي؟
دا کمیټه خو لکه د ګورنمنټ طرف نه راشن لا شروع شوی نه دی کنه خجی ها که تاسو وګورئ کې پی ګورنمنټ او هغه هم دا کیش پروګرام دی صحیح دی جی د راشن اوسه پورې لکه دا سو کانسپټ نه ډیولپ شوی کنه چې راشن به ورکو په ست طریقه به ورکو خجی نو دا ما په یو کریکشن او سر جی کوم چې اپوزیشن غړي دي دغه والا د مختلف پارټو والا د موجوده حکومت تحریک انصاف هغه په اعتراض کړو چې ني دا چې کوم دی دا مونږ ته نه د منظور چې دا شان کسان امجد صاحب دې کې وځه دا وایم چې زما په خیال باندې دې بل ډیر کلیر کټ دا وشو وجه دا و چې صرف اس ام اس پورې خبره دغه خجی چا چې اس ام اس کړي ما چې څومره کسان ابزرو کړي ما کتلې دي خجی هغه کسي صحیح یو شل کسان خو ما دا غړي چې مختلف پارټو سره تعلق خجی نو زه دې لحاظ سره دا د ګورنمنټ چې کوم دی پر دا انیشیټیو دغه شوله صحیح نو دې کې ما ته پولیټیکلی اس انټرفیرنس خجی ډېر کلیر کټو شو ځکه چې ما پکې ولیدل د مختلف پارټو خلک صحیح ایل پی عالم پکې او پیپل پارټي عالم پکې نو بیا خو دغه خبرې نیګیشن کیږي کنه چې ایل پی والا د څنګه ملاو شو دغه څنګه ملاو شو نو غالبا چې دا ډېر خو صحیح طریقې سره دغه شو ډیسټریبیوشن صحیح لکه دې کې دغه نشته لري زما په خیال باندې غیر سیاسي خلک لکه جماعت استاد غیر سیاسي دي سکول استاد غیر سیاسي دي نه اس ام اس خبره کوم خجی اس ام اس نو اس ام اس دغه خو دغه د پارسو کمیټې نه وځي خو انلاین خبره کوم غره بیا هغه به فرض دا دغه شي چې د اس ام اس چا کړي زه صرف دا خبره کوم صحیح خجی عارف صاحب خبره کوي ما د نشي ابتدا کو سرجم دا نه وایو د پیوډن کوسلو باندې کمیټه جوړې شوې پیوډن کوسلو کې بیا ای نامینیشن کول واګي به یو لیست تیارو هغه لیست باندې خبره کوم د اس ام اس خبره کوم پیوډن کوسلو کې چې کمیټه جوړې شوې دي زما دا عارف صاحب اس ام اس خو الریډي سره ډیټا موجود و ما په خیال خدا دویمه سروې چې کومو د راشن نو حواله سره نو هغه سروې چې کوم دا نو هغه صحیح نه شوی ساتو نه دا وایم چې هغه کې پولیټیکل انټرفیرنس وو نه جی تاسو خبره کوي تاسو کدا څوبري کني دا خبرونه کوم ستانه په یوډن کونسل یا ویلیج کونسل په سطح به کمیټه جوړې شوې دي نو هغه کې ماته یو سماجی ورکر وخایي بالکل هغه کې ماته یو ټیچر وخایي هغه کې ماته یو امام صاحب وخایي دا خبره کوم خجی نو څه نه لکه دا چې ما ورېدلې دي یا رښتیا یا درو ما دا چې ورېدلې خو ما خبر یا زراعت سره چې کم لیست د منګه د پی ټی آی ګورنمنت ډیپټي کمشنر صاحب ته خو دې هغه پروش او صحیح دا خبر جاری ساتو نو سردار بیبي درازو یو منټه راشن باره کې بیا یو کلیریفیکیشن کوم خجی دا څه و چې زمون د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه یو دا شو نوټیفیکیشن وشو خجی چې تاسو فردر بیا ډیسټریکټ کې کمیټیانې جوړې خجی هغه سټیټس مسنګي لکه کنسټیټیوشن مسنګي صحیح هغه کې دا و چې لکه دیر کې مو کتلو موږ دلته کوم مردان کې خو بیا پکې دا دغه راغی اپټاپ کې مو هغه کې دا و چې ای ډي سي دا چې چیرمن او ډیسټریکټ سوشل ویلفیر افسر خجی زکات افسر او ای ډي په ګورنمنت نه ویل مارا صحیح او بهر هغه باره کې دوست دومره یو چې کوم صوبایي حکومت چې کوم دی سوشل ویلفیر هغه یو سمري مو کړی خجی هغه تقریبا دغه تللی دا چیف منسٹر تھا سلاٹا 30 کروڑ روپو پیکج تو دغه اپروش مې دي چې دغه ودن ویک چې دغه اپروش سب دی نو بیا چې نو بیا او دغه کمیټې په ذریعہ باندې دا شمه صحیح چې دا دي څومره چې د مردوري انجینیر ولا دا ټول په موږ سره صحیح نو ستاره به دا راځو دا دوی چې کوم تاسو په بیمار استعمال نه چې موږ د سوشل ډیمونو څومره دی مشورې کوي نو آیا حکومت سره سپورې دغه دوی سره ولې داسې جوخته مرسته ونه کړله په دې کې داسې شکایت هم راغلی چې په دې کې زیاتره داسې یو شته دی چې هغوی نیمې پیسې ځان نه خوري او نیمې لګوي نو آیا دا اعتراضات به تاسو د څه وجه چې تاسو داسې پروټوکول درک نه کړی شو ځکه چې دې نه مخکې څونه آفتونه راغلي دي نو دا تنظیمونه پکې مخکې او حکومت سره مرسته کوي ځکه چې پوره ډېټا موجود دي نو دغه جواب راکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه چې د سکتر تاسو د فورم کې زه انوایټ کړم کوم خبره تاسو د سی سی ما خبره وکړه نو ډېره شکریه ولې چې دا ما مخکې څو ځله بلکې نیوز پیپر کې هم ما ورکړي څو ځله چې ډي سی سی ایم چې کوم دی یا سماجي چې کوم تنظیمونه دي سی بي اوز دي دا ټول د ګورنمنټ سره د خپل لاسونه دي چې چېرته د دوی ګورنمنټ ته ضرورت دي هغه اول دسته به دوی
ان شاء الله. ولې تاسو وګورئ 2005 کې چې کوم ډیزاستر راغلی دی، بیا دینه پس چې کوم ډیزاستر راغلی 2008 کې، هغه کې ټول نه چې کوم مخکې رسېدلي دي دغه CBOs دغه ورکوټي تنظیمونه مخکې رسېدلي، وروسته بیا NGOs او د ګورنمنټ طرفه مخکې دغه اکشن چې کوم کړی دی دا دغه لوکل سماجي تنظیمونو کړی دی. نو دې حوالې سره ما ته د درې ځله د DC صاحب ته د زموږ اډمنسټریشن کې مشر راغلی دی، څو زه دلته یم دفتر ته، د محکمې ما یو پلیټفارم نه دا خبره کړې ده چې ما د پلیس ټایم راکړي ایز ا ډي چې زه دوی سره کوېشن زموږ دغه نصرالله صاحب چې کوم NGO دي تاسو د معارف کوڅې باندې ناستې، ټیک شو، د هغوی سره چې کومه مرسته ده نو هغه حکومتي هغه شان مرسته نه کوي، دوی سره پوره ډیټا هم موجود دي، دوی سره خپلې علاقې بلکې یو ارګنایزیشن هم درې یونین کونسل هم سمبالولی شي. نو آیا حکومت چې کوم دی دوی سره هغه مرسته ولې ونه کړه؟ جی ډېره مننه دي تاسو انوایټ کړم. دا چې کومه خبره وکړه دا ډېره مخکې د دې کوېسچن ما جواب ورکړی دی چې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې کوم دی دوی اوسه پورې DCCM له څه اهمیت نه دی ورکړی، ډېر معذرت سره، ولې چې زه په خپله پرسنلي ترې محسوس سره DC صاحب سره میټینګ لپاره چې پلیز تاسو چې کوم لایحه جوړوئ نو کم از کم زموږ چې کوم CBOs دي هر یونین کونسل څنګه چې عارف صاحب وایي په هر یونین کونسل کې CBO موجود دي. نو تاسو لکه دومره کسان تاسو نشي راوړلی، زه یو زموږ د کوم ګورنمنټ باډي ده د هغې کې صدر، جنرال سیکرټري، انفارمیشن سیکرټري، د دې کسانو سره میټینګ وکړئ او چې موږ وکړو تاسو ته یو لکه مخامخ کېدو چې دا تنظیمونه چې کوم دي دا CBOs چې کوم دي دا ډېر اکټیو دي او مخلص دي، جذبې سره کار کوي او هېڅ قسمه کرپشن نشته. د دې نه مخکې پابندي هم راغلې وه، څه پکې بلیک لسټ شوي وو، څه باندې کار بند شوی او باقاعده مختلف ایجنسیانو د هغوی هغه کړی وو. نو لکه دا بالکل موږ اګنور شوي وو. بیا دومره دا دی چې یو طرف ته خو ډایرکټریټ نه دا راځي چې ما ولیدلي چې دا DCCM تاسو اکټیو دی، DCCM داسې لکه اون بورډ واخلي څه، خو دلته په ګراوند کې داسې څه نشته. دا رشید صاحب ما دوی له خدای عزت او ژوند ورکړي، دوی چې کله راغله نو لومړۍ ورځ زما دوی سره میټینګ وشو، بیا هغې نه پس د دوی سره یو مقامي MPA زموږ سعید حنیف صاحب هم راغوښتل ځکه چې هغې کړی دی کار. نو هغې چونکې زما کلاس فرینډ وم، زما فرینډ وم، هغې لکه دلته میټینګ راوغوښتل، زه پکې راوختم، بیا ما دوی څلور نومونه هم سره ووایي چې دا تنظیمونه هم دی کې عارف صاحب هم او پرویز صاحب، حسن زموږ لکه څلور پنځه ولې زیات ګیدرینګ الاؤډ نو هغې په موجودیت کې هغه میټینګ وشو او چې کوم راشن لږ شان چې زما خیال راغلی نو هغې دومره کم پیکیج و چې دوه پیکیج به زما خیال ټول د هغې په تلل نو هغه نومونه خو ما هغه نه ورکړي. نو څنګه چې سر خبر وکړه چې ګورنمنټ د طرف نه دا څه نه دي راغلي او نه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ څخه داسې ډایرکټ سسیز راغلي. عبدالرشید صاحب د ډسټرکټ کوارډینیټ کونسل جوړ کړی هم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ بالکل هغې دې لپاره جوړ کړی چې په دې کې انکوایري وکړو چې کوم بلیک لسټ دي NGO-ګانې هغه یو خبره زه کمپلیټ کوم. دویمه زما یو ګیله ده خپل د اډمنسټریشن او سر نه سر اوس راغله خو د مخکې چې کوم موږ د افیس ډېر لوی پرابلم ما بار بار لکه ریکویسټ کړی دی، پاډیټن کې مې ورکړی دی، DC صاحب ته پاډیټن کې مې ورکړی دی او دلته هم څوک چې موږ ته سوشل ویلفیر دفتر کې یو کمره راکړي یا سیکریټریټ کې یو دفتر راکړي چې داسې ځای چې ټولو ته اسانتیا وي. ټولو کې زنانه CBOs هم دي چې اسانتي یعنې تګ راتګ اساني او زموږ یو افیس سیکریټري هلته ناست دي. نن چې هغه افیس به وو نو یقینا دا ستاسو دا کوم کوېسچن دی دا به نه وو، ولې هلته به ټول ریکارډ پراپر به پروت وو. اوس عارف صاحب خپل طور باندې ډېر هلې ځلې کړي دي، دوی کړي دي. هر چا لکه زه په ډېر فخر وایم چې زموږ څومره ورکوټي تنظیمونه د CBO د هغې د 1000 روپۍ وس دی که د 100 روپۍ هغې خپل د وس نه کړی دی، خو موږ سره هغه شانتې ریکارډ نشته. خو چې افیس وو ټول به راته چې د دومره شانتې راشن کې کم پیکیجز دي د هغې CNSE کم ایریا دی نو هغه زموږ سره د افیس کم لکه دا دی چې د هغې امید دی چې اوس سر نه به موږ ضرور چې دوی به او بله دا چې زما پرسنل چې کوم زما چې کوم وومن ډیولپمنټ ارګنایزیشن او لومړی چې کوم لاکډاون وشو within week نو 30 families د پیکیج چې کوم دی 15 days هغه ما رسولی دی. بیا 30 چې کوم دی دلته مردان ډسټرکټ کې چې کوم ډېر مفلس یا کونډې داسې ځایونه هغوی لپاره کړی دی. اوس DCHD زموږ چې کوم د هغې د طرف نه دلته مردان کې څه اکټیویټیز زموږ روان دا زما ملګري سره شامل دي، پرویز صاحب عارف صاحب هم 20 CBOs زما سره تقریبا په دې هغه کې نو لکه هغې به څه پیکیج څه به اوس او څه په رمضان کې همدا خبرو راځو دوباره عبدالرشید صاحب نه خبرې اورو چې دوی دا یو خو عبدالرشید صاحب
ګیله کوي چې پیکیج ډېر زیات کم ټیک دی ځکه چې دوی کله واکي تاسو سره منډه تړلې وي د انتظامیې سره چې کله داسې اکټیویټي دي پکې بھرپور شرکت کوي نو پیکیج داسې و چې صرف سترګې خبره وکړو اپس دا میډم راغلی او غالبا یو دوه میاشتې وکړي میډم تاسو چې کوم روزګار یې نه کارو دوی د موږ زیاده تاسو د اپس مسله نشته خدای دې وخت مو دی ولي دې چې موږ ته مسله شته خدای نو زموږ چې کوم موجوده دفتر دی ډیو اپس شیخ مدن خدای هغه کې موږ سره بل هاشي کوي خدای یو کین اکوپای ون اور ټو کنه تاسو په سبا راځي دا ورته کوم سبا راولل کوم راځي بالکل دې څنګه دا څه مسله ده یو ډیر راشن یاد چې دې راشن ونی نه زو چې ځکه چې یو کس راشن ورکړي بل خلک کیږي یو 50 پیکس راغلي دي ټول ته پته ده چا راوړي موږ یې پیدا سړي ده نه ډیر زیاته اکټیو ده صحیح دي دا وایي د شپې ټلیفون کوي دا شان ترس اورګنایزیشن میجی ترس ده چې دا شان پیکس دې شپې 10 بجې او دا د سپورت کې نشي کوزولې خدای نو که زه ستاسو اپس نو ما چې دا بالکل لایبرری خدای نو چې دې راغله تاسو کوزولې شپې غالبا 11 بجې د هغې مزدا او ایرټرک او پېښور نه راغی او هلته لوډ شو زموږ اپس بیا هم سهار موږ پکې ډیل ورنه کړو هغه هم راته تاسو موږ سره وچې ناست دی 50 پیکس وو هغې کې مختلف دغه د ایټیبل آیټمز وو روجې ګیو دغه رایس وو شوګر وو دارونه پکې وو هغه غالبا چې موږ کنټیکټ ډېر کړو هغه ورځ باندې بلکې تاسو سره موږ کوارډینیټ دلته تاسو سره نه کار کسان موږ سره غالبا اکټیو I don't know چې څومره یې کوم 47 او دا 300 پلس پکې دا شو ډیلیټ شو اکټیو لیست نه نو هغه سر بیا د شپې 20 روپیا راغلی نو صاحب تاسو راشي میډم راځي ام پی ایس نو دې بیا راغله په بهر حال یو شپږ یا لس ارګنایزیشن راغله او نور د سوي نه پاتې شو هغې ته بیا موږ په هغه حساب باندې چاته دوه چاته درې هغه پیکس ورکړل خو دا پروسس لا بند نه دی دا روان دی انشاءالله زموږ هیونټاس یو ارګنایزیشن دی اسلام آباد کې کار کوي هغې سره زما رابطه شوې ده او هغې چې دی نو موږ ته ډېر ښه یو راکړی دی ګیسټر راکړی دی په هغې کې فوډ راشن هم دي ډوډۍ ده هغې ته معاوې دي په هغې کې چې دی نو زنانو دپاره سیونګ مشینز هم دي سینیر سټیزن دپاره پکې دغه دي دا سټایپنډ دی سټایپنډ هغه پوره یو پیکیج هغې کې چې ما ته راولېږه معلوم کړي دغه کې ما سره دی سوی دی نو بیا پکې د هغې فردر یو دوه ورځې ټلیفون وکړلی چې یاره پیکیج دا دغه خو دی ډېر هیوي دی خو بهرحال موږ ټرای کوو چې یاره تاسو ته تاسو خپل کوشش کوئ د تنظیمونو لپاره راځو چې یو منټ دې نه علاوه لکه ډپارټمنټ چې کوم رول دی په دې حالاتو کې نو هغه لکه تاسو ته پته ده په 2009 کې ADPs راغله هغې کې زموږ د ډپارټمنټ ډېر مهم رول و پایوټر رول و ډېر ښه رول یې پلی کړی و راشن او رجسټریشن او مختلف دغه بیا سیلاب کې دغه ناست دی پرویز صاحب ته هم پته ده عارف صاحب ته هم پته ده زموږ ارګنایزیشن دي دا لکه موږ ووایو چې دا زموږ اکټرز دي او موږ پروډیوسرز دي نو دې چې کوم کار کوي نو د هغې کریډټ چې دی نو دیٹ ول ډیفینیټلی ګو ټو دی پروډکشن دی که نو سوشل میډیا ډپارټمنټ چې دی نو دا د دې پروډکشن ډپارټمنټ بیا دا شان په 2009 کې 10 کې سیلاب راغی سیلاب نه پس چې دی نو بیا زلزله راغله زلزلې ذکر هم وکړو IDPs راغله په هغې کې لکه پوره رول مو پلی اوس د کرونا دغه خبره ده نو په دې کې موږ چې ریلیف ډپارټمنټ لپاره پېښور کې زموږ کوم ډپارټمنټ دی هغې لګیا دي مختلف ډپارټمنټ ته دغه یې کړي پیکیجز جوړوي چې هغې کې فیس ماسک دي او سینیټایزر دي او PPEs دي پروټیکټډ چې کوم کلوتھز دي اوس پورې هغې زموږ دلته روان دي دې ته پته راغلې چې دا جنکۍ دي ډېرې مسکینې غریبانان دي د څه وجې نه راغلي دلته موږ پروټیکشن ورکړی هغه ټول سکیل دي نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا پروجیکټ زه دې ته ولې ورکړم زموږ چې کوم انمیټس دي دا روان دي
نو هغه تاسو یقین وکړئ چې په هغې ما ته ډېر د سیکرټري صاحب نه ریلیف ډپارټمنټ نه ما ته ډېر اپریسیشن راغی ځکه دا جنکۍ ډېر پروفیشنل او ډېر کم وخت یې هغه ټارګېټ شو د 5000 ماسک ډېر یې د هغې وو کپړه هر څه د هغې وو د دې سره په سلایي وه سټیچنګ وو 10 روپۍ چې دی نو د هغې قیمت پرایز نو د 5000 تقریبا 50000 روپۍ نو کله هغې ته چې مونږ هغه کنټریکټر راغی دا تقریبا نن یو 15 ورځې وړاندې دي هغې ته چې مونږ حواله کړل نو هغه کنټریکټر آن د سپاټ دومره خوشحاله شوی چې پیسې خو ماسې هم درکولې خو چونکې دا ډېرې دغه دي مظلومې جنکۍ دي او دغه دي ولنریبل دي نو 50000 روپۍ هغه ټیم کې پونږ پاجي رکو باندې 15 سولې جنکۍ نو هغې ته لکه ډېر ښه دا مې راوړل تاسو خبرې جاري ساتو راځو زموږ د ویلفیر سوسایټي چیرمن پرویز صاحب دا راته وایي چې سماجي تنظیمونه لګیا دي کار کوي په هغې کې د یوت ټایګر فورس ضرورت ولې راغی یعنې حکومت هغې ته توجه ولې ورکوي د هغوی کار ډیوټي طرف تاسو په خیال او آیا تاسو ته هغه ذمهواري ولې نه حواله کوي په تاسو باندې حکومت اعتماد نشته د یوت ټایګر فورس حوالې سره چې ما مخکې هم عرض کړو یوت په خپله یو ځان یو اهم مقام لري یوت ډېر زبردست دی خو یوت وداوټ ایکسپیرینس چې دی نو هغه بیا ډېر زیات کمزوری دی او بیا په پریکټیکل میدان کې چې دی نو الریډي د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دا د پاکستان د جوړېدو نه پس د سره رجسټر تنظیمونه یا د ما مخکې عرض کړو دا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په ضلع کې څنګه په کور کې مور پلان دی که نه دا زموږ د مور پلان دی چې دی زموږ مشران دي زما مقصد دا و چې دا ډسټرکټ ایډمنسټریشن د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په ترو باندې زموږ د سماجي تنظیمونه راغوښتي او د خدمات کې رسوي او د دغه یوت ټایګر فورس سره انوالو کړی دی نو چې یوت پلس ایکسپیرینس خلک یو ځای شوي وي نو یو ډېر زیات ښکلی پروګرام به جوړ شوی او ډېر خلکو ته پکې ډېره اسانتیا سره کار رسېږي ځکه چې زموږ په ډسټرکټ کې چې څونه یوسي تقریبا 76 یوسیز دي او په هر یوسي کې غټ واړه تنظیمونه چې دي نو کار کوي ځینې تنظیمونه داسې چې د هغه غېږه غټه د هغه زیات تر یوسیز ته رسي ځینې داسې دي چې هغه د غونډ ډسټرکټ چې دی نو هغې کې خپله یو جال جوړ کړی دی نو دا خلک الریډي مستند خلک دي دوی پوه هم دي دوی سره ډیټا هم شته دوی سره پوه هم شته دوی سره ایکسپیرینس داسې خلک شته دی چې هغه په داسې طریقې سره دا پروګرام مخکې وړي چې په دې کې به د غلطۍ ګنجایش هم کم سے کم راشي او بل دا چې زیات نه زیات مستحق خلکو ته ورسي بل سر غټه خبره دا ده چې د دوی د اګنور کېدو او د دوی د دغه سره به دوی مورال پوشي نو یوت ته به دا ټریننګ څوک ورکوي لکه دا وبېد او ټریننګ په یوت لګیا دی کار به کوي بیا همدغه مسلې راځي چې کوم په دې احساس پروګرام کې راځي لکه مثلا زه به دا ووایم چې کېدای شي دا به د حکومت غلطي به نه وي یا به د حکومت د سایډ نه دا مسله نه وي خو لکه زموږ په خلکو کې هم دونه شعور نشته دونه دغه نشته چې په احساس پروګرام کې د یوې زنانې ته 200-500 روپۍ کټ کوه بلکې ایون ما خو دا واورېده چې په ثوابۍ په یا مسین په یو ځای کې چې 10,000 روپۍ کټ کول 2,000 روپۍ کوه حکومت چې کنه بیلنس کوي ګرځي نو سر دا د میچورټي خبره ده دا میچور هغه نه دي دا خلک په ځای دې چې دا هارد بنو راغلی نه وږي چې سماجي تنظیمونو دا تجربه کار خلک ورسره وي نو دوی به په ډېر په ښه طریقې سره دا خلک ټرین کړی وي د راروان وخت لپاره به یو سکواډ تیار کړی وي ځکه چې سار له به دا یوت چې دی نو د دې ملک واګې په خپل لاس کې اخلي نو د دې لپاره تجربه اخیستل لازمي دي بغیر تجربې لکه دوی دې لګي ګڼ ورته لګي تر څو پورې ډغرې وکړي نو چې دا ایکسپیرینس خلک ورسره ملګري شوي نه دوی به ډغرې هم کړې وي او بل تجربه به یې زیاته شوې وي بل تاسو وختي یو تپوس وکړو زموږ د مشر نه دا ما مخکې تاسو په ژورې کې دا خبره ډسکس کړې وه د تنظیمونو حوالې سره چې بېدبار کي یا اعتبار وکړي نو هغه د ګورنمنټ خپل یو رولز دي ریګولیشنز دي د هغوی خپل ویریفیکیشن کړي څوک به ښه موندي څوک به ګیټ پاونډ کړي ان هغه به ختم کړي وي خو زه به یو ورځ دلته تنظیمونو حوالې سره وکړم چې لکه په هر دغه کې شعبه کې چې خوب خراب کړي زموږ په دې شعبه کې موږ دا نه وایو چې دا به ټول پرښتې راغلي شوي وي ټول پرښتې راغلي په دې کې مو خوب خراب وي خو لکه د یو کس د وجې د دوه کسو د وجې ټول ډپارټمنټ یا ټول ایز ا هول سوشل اکټیویسټ یا سوشل سیکټر بدنامول نه دي پکار ځکه چې چند خلک به داسې وي او هغه هم د بغیر د غټو واکدارانو د سپورټ نه غیر هغوی هغه غلطي نشي کولی ځکه چې غټ کس سپورټ نه وي نو غټ سړی هغه غلا نشي کولی زموږ تنظیمونه په هغه لیول ډیپ نه چې دا غټې غلاګانې وکړي په کروړونه غلاګانې وکړي په ډېرونه وکړي موږ خو ځان له د خپل خلکو نه کلیکشن کوو خپل جندې راغونډو پر خپل خلکو موږ غلا
دا چې نو بلګر آیا موږ ځان نه بلاګو موږ خپل جیب بلاګو او تاسو اډیټ سالانه اډیټ زموږ سالانه پروګرس او اډیټ ریګولر شیر کیږي باقاعده د ډیسټریکټ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نه ډایریکټر ډپارټمنټ نه بار مانیټرینګ کیږي دا وی چیک اینڈ بیلنس نو لکه غلطۍ گنجائش کېدای شي خو دا نه چې ایز ا هول د ټول سوشل سیکټر کې نه راځي غلطي یو دا دی جی غالبا هغه ما سره تاسو یې ورته مونږ یو د زموږ اکټیو د دې چې اړ خبره راغلی نو څه وکړه څوک چې اډیټ کوي هم دې څه وکړه ریګولرلی کار کوي چې جوړ باندې نو هغه ټول ارګنایزیشن ته مونږ انویټیشن ورکړو چې تاسو راوړئ خپل پیپرز ډاکومېنټس صحیح لکه چې زموږ په ډایرکټریټ کې دې لپاره یو ایجوکیشن دی کوم ګرانټ ریټ ورکړو زه خو خیر جون کې نو زه بیا دا سالانه ګرانټ دا سالانه بس ګرانټ ریټ راشي درته ګرانټ ریټ دا ریګولرلی ملایي خدا دې چې کوم اکټیولی او سو ریګولرلی اډیټ پکې شامل صحیح those غالبا چې 10 یا 12 دي I don't know about the actual number